حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی چې زه نبی علیہ السلام په لاره تېرېدو وی په اونه کې یو مرغۍ ناسته وه رسول الله مبارک او دا مرغۍ په سترګو لنده وه د لندې مرغۍ پته لګي د سترګو چې دی انسان نینی خو چې کش به یې واورېده نو ټوپ پې کړې او انسان یې نه لیده خو به هر کیف مونږ به دا خپل پریدو نبی علیہ السلام او فرمایل ای انسا دا مرغۍ لنده ده او تا ته پته ده چې دا مرغۍ څه وایي دا په سترګو ړنده ده تا ته پته ده چې دا څه وایي ما وی نه الله نه د الله رسوله نه ما ته پته نشته دی وی دا مرغۍ وایي چې الله ته خو ډېر انصافدار یې الله ته خو د انصاف کارونه کوې خو ربه زما خو سترګې ړندې دي زه به خوراک سره څه کړم واقعي کې مرغۍ وي او سترګې ړندې وي نو دا خو خوراک نه وي چې دانې ته مخ وکړه ورښکته کړي او ټک پې وچلې اوس میږی دی دا هغه په بین معلوم کړي بین پسې به لاړ شي مرغۍ خو په بین شی نشي معلومولی هغې په سترګو اینی او چې کوم شی ورته په سترګو ښکاره شي نو مخ وکړه ورپسې ورښکته کړي او ټک وله ورکړي اوچته یې کړي نو دا مرغۍ وایي رسول الله مبارک فرمایي چې انس وایي ما ته یې ووایي چې دا مرغۍ چې کومې چغې وایي په دې پوهېږې نه دا وایي چې الله ته خو ډېر د انصاف خاوند دی خو ربه زما خو نظر نه لګي نو زه به روزي د کم ځای نه کوم وی چې دا خبره حضور پاک وکړه د مرغۍ ته مونږ کتل یو مولخ راغی د مرغۍ د مخوکې ته ډېر رانږدې شو او مرغۍ خوله وازه کړه او دا مولخ یې په دا خوله کې وردننه شو او مرغۍ خوله بنده کړه او مولخ یې تېر کړه نو بیا دې مرغۍ سندره ووایي الله وی حضور پاک بیا ما ته وفرمایل چې انسه اوس دا څه وایي پوهېږې پې ما وی نه د الله رسوله وی دا مرغۍ وایي چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چې څوک په خدای اعتماد وکړي الله وله کافي دی د قرآن دا آیت دی مرغۍ وایي چې څوک هم په الله اعتماد وکړي فهو حسبه الله وله کافي دی یقینا زما رونو مونږ وایو دا روزي دکان کې ده دا په زمیندارۍ کې ده دا زما د لاس کې ده که دا ما د لاس باندې تخم ونه نسته نو ما د غنم نشته دا زما په دې منډو ترړو کې ده که دا منډې ترړې مې ونه والې روزي نشته بېشک ته به لاس هم استعمالوې ته به تخم هم کرې ته به دکانداري هم کې ته به نوکري هم کې ته به دکان نه منډې وې تجارت له به منډې وې خو روزي په دې کې نه ده روزي د خدای په اختیار کې ده ګنې ډېر دکانداران به درته وښیمه چې یو دی دکانو کې وی نه چلېږي تاوان مې وکړه بل دی ته یوسي بیا وی نه چلېږي تاوان یې وکړه بل دی ته یې وړو او ډېر زمیندار به درته وښیم چې فصل یې کرلی دی پې سیلاب راغلی دی پې ګلی راغلی دی سم پکې نشته او ډېر تاجران به درته وښیمه چې د هغې تجارت به کوټی او ډېر خلک به درته وښیم چې کور نه به رواني ډیوټیل او په دا لاس کې به په دا خپه کې به پالج راشي او کور ته به د بل په اوږه راشي د لاسو کې طاقت الله پیدا کړی دی په دې ځمکه کې د زرغونتیا طاقت الله پیدا کړی دی دا په کومو خپو چې ته ډیوټی له ځې په دې خپو کې دا طاقت رب العالمین پیدا کړی دی او کومو سترګو باندې چې ته ګورې چې دا شی اخلم دا د فایدې دی او دا شی اخلم دا د تاوان دی تاجر سوداګر ته دا پته لګي دا د فایدې شی دی او دا د تاوان شی دی دا عقل او سوچ او فکر د رب العالمین درکړی دی او دا سترګې د خدای درکړي یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور دی کبرجن په اس سور دی اس هم ډېر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي یو خلک چې څوک یو خوا منډې وي څوک د بل خوا منډې وي او د ده د انداز د دې شاه سوار د کبر دی د لویې دی دا نیک انسان دا ملا صاحب دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کړي ودرېده څه وی وی ته څوک یې وی زه د بادشاه غلام وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې ځکه څوک غلام په
څوکۍ ولاړي د دروازې څوک په بار پټو کې خدمت کوي نزدېکت ته موته شته او که نه هسې وی غلام یم وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم ډېر نږدې وی څه مطلب څنګه نږدې یې څه مطلب وی زه دومره بادشاه ته نږدې ما دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم بل څوک نه چې دی یوازې زه ورسره یم زه یې مدد کوم چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم چې له دا جد پیښ شي زه ورمنډه وام دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډه وام زه حاجت پوره کوم اوږې شو ډوډۍ زه ورکوم تږي شو به زه ورکوم بیمار شو علاج وله زه کوم او د ده ساجت نو اوله زه پوره کوم چې اوده شي بیا زه څوکی کوم چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم څوکی زه کوم دومره نږدې ما او چې چېرته غلطي ده نه وشي بیا سي وی بیا راته غصه کوي چې غلطي وشي نو غصه راکوي څپېړه م راکړي او وی که قصدن دې خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي وی بیا مضبوطه سزا راکوي او وی دروازې درته په ښه نظر ګوري وی او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي د عالم ورته وایي د شهسوار ته وی ښه دا خو ستا او ستا د مولا ستا او ستا د سودار معامله ده زما او د سردار مسوره زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره او زما سردار چې زه یوازې ما سره چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي یوازې ما سره مدد کوي ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکوي ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی کوې زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته وله حاجت پوره کوې زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوي ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې او ستا سردار ته ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی وایه خبرې کوه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی غلام اس نه راټوپ کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل وی عقل دې راته وښوه واقعي رښتیا خبره ده هو مع اینما کنتم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم زه ستا نه جدا کېږم زه ستا مدد کول غواړم ای بنده ما نه وغواړه په ترمذي کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر مسلمان او کافر نیک او بد دا ټول داسې شي کنه دا ټول چې دا دین نیکان بل څوک نه على اتقى قلب رجل د یو ډیر پرهیزګار انسان زړی شي خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي په خوله ظاهر نه د زړه نه وی قسم په الله الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی زما خدای کې کمی نشي راوستی او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې ردي سوچ او آرزو کې څه تېرېږي یو خدای چې
بعض شی ممکن نو راکا نه سوچ کې څه تېرېږي لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د اوه واړه اسمانونه او دا اوه واړه ځمکې راکړه چې سوچ کې څه تېرېږي ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د ده د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکمه نو ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دونه کمی نشي راوستی ولې ذلک بانی جواد سخی ماجد هر سره سره شته هر سره سره شته او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي به دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله ویرسل علیکم حفظة داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي